قدرمندو هیله مو دا ده، خواهش مو دا ده چې اغیارو خبرو ته به غوږ نه نیسو. زمونږ مشران زمونږ د پلارانو حیثیت لري، زمونږ همزولي زمونږ د رونو حیثیت لري، زمونږ خویندې زمونږ د خویندو حیثیت لري، او مشران یې زمونږ د میندو حیثیت لري. والله العظیم په هیوادوالو باندې ځکه تاسو ته قسم وخورم زه بس حادث کېږم نه، موږ 100% سل په سلو خفه کېږو او دردېږو. هغې وجه دا ده چې موږ ستاسې خادمان یو. الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیه. ستاسو په باره کې موږ نه به تپوس کېږي، خو زموږ په باره کې به تاسو نه به تپوس نه. دا زموږ شرعي او مسئولیت ده چې ستاسو خدمت وکړو. زموږ دروازه ستاسو په وړاندې نه ده بند، مسدود نه ده. چې کوم ارګان باندې ستاسو شکایت وي، زه اوس تاسو ته ښه په زغرده وایم او په جرأت وایم او په اخلاص درته وایم که اسلامي امارت د کوم ارګان نه تاسو شکایت لرئ، امر بالمعروف تاسو ته حاضر ده. هغه شکایت واوري، تدارک وکړي، ارګان سره شریک کړي او هغې رفع کړي. دا د الله د شریعت د سپین قانون حصه ده، موږ ته له خپله ژونده ډېره مقدمه شوبه، موږ ته له خپله ژونده ډېره مقدمه شوبه. دا د امر بالمعروف لا اهمه شوبه، د امر بالمعروف لا اهمه شوبه. د امارت شوبو کې ډېره محترمه شوبه، د امارت شوبو کې ډېره محترمه شوبه.